الرحیم شروع کوم د رب کائنات د پاک نامې نه چې زما او ستاسو د دې کلهم کائنات واک دغه په لاس کې دی. رحمتونه دې وي او برکتونه دې وي په خلکو څوک چې د خپل وطن د آبادۍ دپاره او د خپل کام د سوکالۍ دپاره منډې تړلې وهي او کامیاب دې وي خلک د چا په ذهن کې او د چا په زړه کې چې د خپل قوم او د الله د مخلوق د خدمت جذبه وي. زه د نننی پروګرام چې و نو دا صرف د ویلیج ون ترقۍ پروګرام دی. په دې کې یو د دې ویلیج ون تنظیم جوړولو چې هغه ډېر په ښه طریقه باندې سر ته ورسېدو. د ملګرو په مشورې باندې ټول پکې ځوانان په دې تنظیم کې راغلل او دوی به ډېر د موږ ته دا تمه ده چې دوی به ډېر ښه کار کوي. بل څنګه چې سیکرټري صاحب ووایي چې په 1 تاریخ باندې سبا کې هیري د الیکشن د رزلو د مرکزي کیمپ افتتاح په یار حسین کې په دغه حوالې سره دا میټینګ دی چې په هغې کې موږ په ګڼ شمېر سره شرکت وکړو هغې ته لاړ شو. درېیمه خبره هغه د 8 فروری د 2024 د الیکشن په حوالې سره دا میټینګ دی چې هغې کمپین به موږ څنګه کوو. نو کمپین چې دی هغه مختلف ملټي ډایمنشنز دي د الیکشن ګټلو دپاره، یعنی مختلف اړخونه یې. په هغې کې اولنی اړخ هغه د پارټۍ سوچ یي، د پارټۍ نظریې یي، د پارټۍ د مشرانو سوچ او فکر یي. نو د عوامي نیشنل پارټۍ د باچا خان او د ولی خان سوچ د 100 کالو نه تاسو وګورئ هغه روان دی که هغه د انګریز استعمار خلاف و چې کم سوچ د هغې خلاف و هغه د دې نور په شانتې روښانه دی دا کردار. د عوامي نیشنل پارټۍ کردار، د عوامي نیشنل پارټۍ سوچ، د عوامي نیشنل پارټۍ نظریه د فوجي امیر د ایوب خان خلاف هم داسې کردار و چې نن هم د دې نور په شانتې روښانه دی په دې پاکستان په دې سیاست کې. د عوامي نیشنل پارټۍ کردار د جنرال ضیا خلاف چې یو ډېر ظالم جرنیل تیر شوی دی دا خلاف هم ښه واضح دی، د 14 سپومۍ په شانتې روښانه دی. د عوامي نیشنل پارټۍ د مشرانو او د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم سوچ دی کوم فکر دی پای کې ذره بره فرق نه راغلی. د هغې نه وروستو د پرویز مشرف چې یو بل جرنیل تیر شوی دی د هغې خلاف هم د عوامي نیشنل پارټۍ کردار، د عوامي نیشنل پارټۍ سوچ، د عوامي نیشنل پارټۍ جمهوري سوچ او سیاسي سوچ کې هیڅ فرق نه راغلی چې 100 کاله مخکې په کم ځای باندې عوامي نیشنل پارټۍ ولاړه وه، په کم سوچ او په کم فکر باندې باچا خان جوړه کړې وه، نن هم په هغه سوچ او په هغه فکر باندې ولاړ. نو که په دې اړخ مونږ وګورو نو بیا خو دا اړخ زمونږ کامیاب دی، په دې مونږ الیکشن ګټلی دی. خو ما چې څنګه تاسو ته ووایي د الیکشن د کمپین دپاره ملټي ډایمنشن دي، مختلف اړخونه یي. نو بل وي د پارټۍ د لیډرشپ کردار یي. نو د باچا خان کردار هم دی تاسو ټولو ته معلوم دی چې هغه د قوم دپاره د دې وطن دپاره څومره قربانۍ ورکړي دي. هغه او د هغه ملګرو په 30 کاله باچا خان جیل او جلاوطني تېر کړی د دې کام دپاره. د هغه ملګري د دې هریپور د جیل نه او د ډیایي خان د جیل نه د هغې لاشونه راغلي دومره قربانۍ د دې قوم او د دې وطن دپاره ورکړي دي. بیا د هغې نه وروستو ولی خان 15 کاله جیل تېر کړی دی د دې وطن دپاره د خلکو دپاره. اسفندیار خان په ځوانۍ کې جیل تېر کړی او د هغه نه نوکونه ایستې شوي دي. نو موږ سره که په دغه اړخ وګورو نو د عوامي نیشنل پارټۍ د ورکر نه والي د لیډره پورې بمونو ته ولاړ دي او داسې قربانۍ ورکړي دي. په سوونو خلک مړه دی، په دماکو کې مړه دی. نو په دغه اړخ چې موږ وګورو نو دا کردار دا یوې پارټۍ سره او دا قربانۍ یوې پارټۍ سره نشته دی. چې موږ بل اړخ ته وګورو د خپلو امیدوارانو مونږ که د باچا خان کردار ته ګورو، د ولی خان کردار ته ګورو، د اسفندیار خان کردار ته ګورو او که د حیدر خان او ایمل خان کردار ته ګورو، که په خپله صوابۍ کې د غلام حقاني کردار ته ګورو، که د دې توصیف اجاز کردار ته ګورو، که د زاید کردار ته ګورو او که د وارث خان کردار ته ګورو، نو داسې کردارونه هېڅ اثر نشته څنګه مونږ سره دي. بل دا میټینګ د ترقۍ ون دی، ویلیج ون. مونږ خپلو مشرانو کردارونو تاسو وګورئ، غلام حیدر بابا کردار ته تاسو وګورئ، د طریقه کا کردار ته تاسو وګورئ، دا زمونږ مشر تره ناست دی د ولی استاد د ده کردار ته تاسو وګورئ.
او زه څه کم 40 کاله عمر زما دی او په دې کلي کې مې تېر کړی دی یا زما دا کوم ملګري چې دلته کې ناست دي مونږ به چېرې ستاسو سترګې چاته نه ښکته کړي مونږ که هغه په دې کلي کې که هغه دې کلي نه بهر وي که هغه په دې ضلع کې که هغه بدماش دی که هغه خان دی که هغه پولیس دی که هغه بل څوک دی هغه ته مونږ ولاړ یو ستاسو سر هم هېڅ چاته نه راښکته کړی نو که کردارونو ته وګورو زمونږ په شانتې کردار زمونږ د پارټۍ په شانتې کردار زمونږ د لیډرشپ په شانتې کردار زمونږ د امیدوارانو په شانتې کردار چا سره نشته نو په دغه اړه هم بیا مونږ الیکشن ګټلی دی بیا بله د پارټۍ کارکردګي چې څنګه ترکوال صاحب خبره وکړه نو د عوامي نیشنل پارټۍ کارکردګي د انګریز خلاف هم واضحه وه چې د دې کام دپاره اختیار غوښتو د دې کام دپاره خپل حق غوښتو د جرنیلانو خلاف هم د دې عوامي نیشنل پارټۍ کردار ټولو خلکو ته معلوم دی که د ایوب خان خلاف و که د جنرال ضیا خلاف و د ایوب خان چې کوم پیداوار و د هغې خلاف هم د عوامي نیشنل پارټۍ کردار او د عوامي نیشنل پارټۍ کارکردګي ټولو خلکو ته ښکاره ده چې کوم ون یونټ جوړ شوی په دې ملک کې د وړو قومونو چې کوم حیثیت ختم کړی د هغې خلاف د عوامي نیشنل پارټۍ کارکردګي د عوامي نیشنل پارټۍ د لیډرشپ قربانۍ هغه ون یونټ چې هغه عوامي نیشنل پارټۍ مات کړی د هغې دپاره خپل کردار پیش کړی د هغې نه وروسته کو جنرال ضیا دی چې هغه کوم دلته جنګ راوړی د هغې خلاف هم د عوامي نیشنل پارټۍ کارکردګي د عوامي نیشنل پارټۍ سوچ د عوامي نیشنل پارټۍ د مشرانو قربانۍ هغه هر چا ته ښکاره دي د هغې نه وروستو که د جنرال ضیا کم پیداوار او د پنجاب استمرار او د هغې خلاف هم عوامي نیشنل پارټۍ کلکه ولاړه وه او د هغې مقابله یې کړې ده او د نن ساعته پورې ولاړ دي پرویز مشرف و که د پرویز مشرف نه وروستو کوم خلک د هغې خلاف هم د عوامي نیشنل پارټۍ کردار و بیا زمونږ 15 کاله حکومت تېر شوی دی د 2008 نه د 2013 پورې د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت تېر شوی دی په دې 15 کاله کې د ټول نه غټ اچیومنټ د عوامي نیشنل پارټۍ چې و هغه په 98 ترمیم کې زموږ له شناخت پښتنو له خپل شناخت ورکولو ورسره برغ د NFC واډ او د NHP واډ راوړلو صوبې ته چې د هغې د لاندې دلته په دې صوبه کې 10 یونیورسټۍ عوامي نیشنل پارټۍ جوړې کړي په دې تیرو چې 80 کاله یا 15 کاله تېر شوي په هغې کې یو په پېښور کې یونیورسټي وه یو بیا پسې په ډیهان کې جوړه شوې وه او عوامي نیشنل پارټۍ په خپل 15 کاله دور کې 10 یونیورسټۍ جوړې کړي دي کالجونه یې جوړ کړي دي په زرګونو سکولونه یې جوړ کړي په دې پښتونخوا کې بیا که موږ صوابۍ ته وګورو او مردان ته وګورو نو په مردان کې دا میډیکل کمپلیکس د عوامي نیشنل پارټۍ جوړ کړی دی په دې صوابۍ کې دا میډیکل کمپلیکس د عوامي نیشنل پارټۍ جوړ کړی په دې مردان کې باچاخان میډیکل کالج د عوامي نیشنل پارټۍ جوړ کړی په دې صوابۍ کې ګجو خان میډیکل کالج د عوامي نیشنل پارټۍ جوړ کړی دی او د دې ځای نه موږ سهار مال چې چا تاریخ په هغه تحصیلدار سره بیکار صوابۍ ته به تو په دې رزړو کې چې دا کوم بلډینګ دی نن پکې AC ناسي تحصیلدار پکې ناسي نو دا عوامي نیشنل پارټۍ جوړ کړی دی بیا چې دې سره مخامخ دا کم هسپتال دی نو دا یو وړوکی غوندې هسپتال و د کالو خان چې څنګه زموږ دلته BHO دی نو دلته دا تحصیل هیډ کوارټر هسپتال حیدر خان جوړ کړی دی دا زموږ کارکردګي ده موږ خپل کارکردګي داسې ښایو او دا چې کله په دې د هغې نه وروسته زموږ د پارټۍ کارکردګي چې کله په دې صوابۍ کې د خلکو کورونو ته غلان تللو او د خلکو د ښځو په مخ کې بېزتۍ کولې د ستاسو د کورونو هغه عزت یې اخیستو نو هغه وخت کې د عوامي نیشنل پارټۍ کشران د عوامي نیشنل پارټۍ ورکران د عوامي نیشنل پارټۍ لیډرشپ هغه راپاڅېدلی دی زموږ غلام حقاني چې کوم د دې ضلعې سینیر نایب صدر دی او د دې رزړو ټاکلی شوی چیرمین دی هغه په دې ډاګۍ کې اعلان وکړو که د چا کور ته غله لرلو نو تاسې وولئ زه هم ذموار یم بل څوک و هغه وخت کې دا ټول خلک تلي وو هغه پټ شوي مونږ د چا ذاتي کردار باندې خبره نه کوو خو مونږ به په سیاسي کردار باندې خبره کوو دلته په دې صوبه کې او په دې ضلع کې چې زمونږ مخالف کم خلک ولاړ دی تېرو 15 کالو یا د 20 کالو نه دلته په حکومت کې دي دې ترکې کلي کې شیرام د اګریکلچر منسټر پاتې شوی دی
په دې چې کوم ځای ته منسټري راشي هغې ځان سره لوی لوی ادارې راوړي. نو په دې ضلع کې که یو د اګریکلچر ریسرچ سنټر جوړ شوي نو موږ ته یې څوک وښایي. دلته بل ورځ د شیرام رور فیصل لګیا په یاروسین کې وی عوامي نیشنل پارټۍ خلکو له څه کړي دي. نو هغه ته صرف دا یو خبره کوم چې عوامي نیشنل پارټۍ په 98 ترمیم کې کم NFC او کم NHP واډ راوړی دی نو دلته به د یو منسټر د 15 کالو چې کم فنډ هغه به 1 ارب روپۍ نه و. او عوامي نیشنل پارټۍ دا کړي دي چې په دې یو هسپتال کې په دې یو شاه منصور کمپلیکس کې شیرام په اربونو روپۍ کرپشن کړی دی او اسد کیسر په اربونو روپۍ کرپشن کړی دی. دا عوامي نیشنل پارټۍ دومره پیسې دلته صوبې ته راوړي دي. بل دلته هیلث منسټر پاتې شوی دی. نو هیلث منسټر چې دلته راغلی نو په کار دا وي چې دا کم تحصیل هیډ کوارټر هسپتال حیدر خان جوړ کړی په کار دا وي چې دا نن کالو خان کمپلیکس هسپتال وي رزړ کمپلیکس هسپتال وي یو ټیچنګ هسپتال وي. مونږ ته ځان له څه نه غواړو چې مونږ له دې څه راکړی وي. مونږ وایو چې دلته کې یو سړي دی خدای میلاو شوه چې په هغه خدای باندې هغه څه کار کړی وي. دلته چې کوم دا مونږ په کوم یونین کونسل کې او په کوم ویلیج کونسل کې ناست شو دې سره چې څومره زمونږ د دې یونین کونسل یو د دې ویلیج کونسل یو دومره شیرام د دې ویلیج کونسل دی. خو په دې یونین کونسل کې نه ګراوند شته نه هسپتال شته نه ډاکخانه شته او نه بل څه د کار شوی دی په دې 15 کاله کې. نو مونږ به دا ګوته اوچتو چې یاره مونږ له په دې 20 کاله کې تا نه دي کړي او مونږ به ورته ښایو چې زمونږ حکومت راشي. نو دلته کې مونږ سره یو وړوکی غوندې ناظم په دلته جوړ شو حقاني او دلته کې په دې یونین کونسل کې چې کوم کار شوی دی کوم بلډینګ جوړ شوی دی د دغه په شکل کې د جنازګاه په شکل کې دا غلام حقاني جوړ کړی دی. د دې نه علاوه په دې 20 کالو کې څه شی جوړ شوی دی. نو مونږ به چې د الیکشن کمپین کوو مونږ سره کردارونه شته مونږ سره د پارټۍ سوچ شته مونږ سره نظریه شته مونږ سره لیډرشپ شته مونږ سره خبره شته مونږ سره کارکردګي شته خو دا به خلکو ته رسولي. دا مونږ چې نن دلته راغونډ شوي یو مونږ دې ته راغونډ شوي چې مونږ دا کمپین کوو نو مونږ به د خپلې خبرې دلته رسوو. مونږ به هلته بل څه خبرې نه کوو. مونږ به دا کوو چې مونږ دا کړي یو د دې نه مخکې چې کوم نیمګړتیا د مونږ پاتې شوې ده نو چې بیا د مونږ حکومت راشي نو دا به په مخکې باندې بودو. نو د دې لپاره به اوس مونږ کمیټې هم دلته کې جوړو چې هغه کلي په کلي او کوڅه په کوڅه به ګرځي او کور په کور به ګرځي نو تاسو ټولو په هغې کې او دا تنظیم چې په دې کې به د دې مین کردار وي. زه دا خپلې خبرې په دې یو شعر ختموم چې ما پکې تل د پرهرونو جامې واغوستلې ما پکې تل د پرهرونو جامې واغوستلې په دې کوڅو کې ملنګي داسې اسانه نه وه او زما د سوس چغه خو ټولې پښتونخوا واورېده خدای خبر څنګه رسېدلې تر جانان نه وه. ډېره مننه.